شئ. نن یو ځل بیا د خوښۍ خبر. ایرلنډ د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا وایي چې دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام فعالیتونو د ملاتړ په موخه شوې ده. او بلې خوا د ترانسپورټ هوایي چلن وزارت د یوې اعلامیې له لارې وایي د متحده عربي اماراتو له ګاګ شرکت سره یې د کابل، کندهار، هرات او مزار هوایي ډګرونو د امنیتي خدماتو تړون لاسلیک کړ چې دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم پیاوړی شي. د نور خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تعقیب کړئ ترڅو پرې تاسو ته نوې معلومات ورسیږي. السلام.